بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. یو ځل بیا ستاسو سره موجود یم یاسر شاه او دا وخت تاسو ویډیو ګورئ کانډو نیوز نه. قدرمندو، نن تاسو ته به زه د پیسل په اړه معلومات درکړم چې پیسل کې زیات میچونه په فیسبوک خلک لایو کوي او په یوټیوب یې لایو کوي. خو صحیح چې چینل والا پې کله ډسکرپشن لینک ورکوي، کله څه ورکوي، کله څه، نو د هغې نه به تاسو ښه په اسانۍ سره یعنې داسې اپلیکیشن تاسو درښیم چې تاسو ته به سکور هم درښیي او لایو میچونه به تاسو ته د فیسبوک نه به کمه ام بي وي، یعنې د تاسو چې په فیسبوک باندې لایو میچ ګورئ د هغې نه به کمې ام بي وي. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن تاسو دپاره نن ما ته خاص کر د غونډ پښتنو دپاره چې هغوی خوشحاله وي او کرکټ سپورټران یعنې د سپورټ سره ډېره مینه یې، کرکټ سره ډېره مینه یې، نو ډېر ښایسته اپلیکیشن مو دې پرې را پیدا کړی دی. نو تاسو څه کمنټس کې څه پوښتنه لرئ نو هغه هم کولی شئ. نو زه به تاسو ته نن دا اپلیکیشن در وښایم، نو دې لینک به هم تاسو ته نن په ډسکرپشن کې درکړم او د دې نیم به هم در وښیم او د ډاونلوډینګ طریقه به هم در وښیم. خو چې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو کانډو نیوز سبسکرایب کړئ. او بله دا چې دا میچ په کمه ام بي وي، یعنې بالکل کمه ام بي وي، ښایسته اپلیکیشن دی. یعنې تاسو لایو میچونه هم درښایي، د هر ملک تاسو ته ښایي دا چینل پکې دی. نو ډېر زړه پورې چینل دی او بلکې تاسو چې په فیسبوک باندې ګورئ نو هغه خلکو د کمپیوټر نه لایو کړي نو په خپل ډسکرپشن لینکونه پې ورکوي، نو هغې نه به تاسو خلاص او ډایرکټ پلی کوئ، نه میسینګ کوئ. ښکلی اپلیکیشن دی. نو ویډیو شروع کوو. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو نه مخکې راشئ په موبایل کې او پلی سټور به اوپن کوئ. کله چې تاسو پلی سټور اوپن کو نو په هغې کې به تاسو ولیکئ، په پلی سټور کې په سرچ کې به تاسو ولیکئ جیز کرکټ. په پلی سټور کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ جیز کرکټ. کله چې تاسو دا ولیکو نو ما دا انسټال کړی دی، تاسو کتلی شئ دا به تاسو د دې ځای نه انسټال کوئ. یعنې دا 8000 کسان 83.7 د دې کسانو ډاونلوډ 1 ملیون ډاونلوډ 1 ملیون خلکو ډاونلوډ کړی دی. نو دا اپلیکیشن به تاسو د دې ځای نه ډاونلوډ کړئ، دا به تاسو اوپن کړئ. کله چې تاسو دا اوپن کړو نو په دې کې جایز کرکټ ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. نو اوس یې تاسو کتلی شئ میچ شروع شوی نه دی او دلته موږ ته ښایي چې میچ 4 ایٹ کراچي آن 22 فروری سټریټینګ فرام 7 PM میچ به شروع کېږي په کراچي سټیډیم کې 4 نمبر میچ دی. نو دا تاسو بیا داسې اړوئ نو بیا پسې 2 نمبر دی په 23 فروری. نو غونډ شیډول هر څه تاسو ته هم درښایي. که تاسو غواړئ چې لایو میچ وګورئ نو لایو میچ تاسو ته دلته هم ښایي. او بل دا چې اوس دلته کم میچونه چې شوي هغه تاسو ته دلته ښایي. اوس لایو میچ اوس نشته، تاسو کتلی شئ او ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. زاړه میچونه هم تاسو دلته ښایي. یعنې تاسو کتلی شئ ډسکرپشن لینکونه پرې نشته. یعنې په فیسبوک کې تاسو اکثر کتلي چې هلته پرې ډسکرپشن لینکونه ورکوي او خپل پیج نوم هم پرې ورکوي، نو هغه کې تاسو دې ځای نه ښه په اسانۍ سره لایو میچونه کتلی شئ. دوستانو په دې کې بیا تاسو ته زه اپشن درښیم، که تاسو غواړئ چې کلاډیان یو بل ته څه لیکلي یعنې هغه غوڼه څه سیسټم پکې دی. تاسو په دې آرټیکلز باندې کلیک وکړئ مثال طور کې. نو چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته آرټیکل کې یعنې شاهین افریدي پینز ورلډ بي فیلینګ ایپ دی. دلته تاسو ته غوڼه څه درښایي په انګلیش کې درته لیکلي چې دی یو بل ته خبرې نیوز هم دی. نو تاسو کتلی شئ ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. او په دې کې بیا په دې ویډیوز چې کلیک وکړئ په ویډیوز تاسو کتلی شئ په دې ویډیوز چې کله تاسو کلیک وکړو نو دلته تاسو ته غونډې کرکټ ویډیوګانې راړئ، کوم میچونه چې شوي دي هغه تاسو ته راړئ. بیا په دې کې بلیکس دی. بلیکس په دې چې کله تاسو کلیک وکړو تاسو کتلی شئ نو په ده باندې تاسو کلیک به وکړئ بلاګز. نو سیریز هر څه تاسو دلته ښایي. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. کله چې لایو میچ سټارټ شي نو تاسو ته به میسیج راځي چې لایو میچ سټارټ شو، اوس یې وګورئ نو ښه په اسانۍ سره تاسو ته میچونه ښایي. نو تاسو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کولی شئ. د دې نیم دی جیز کرکټ. کله چې تاسو دا را ډاونلوډ کړو نو د دې به تاسو اوپن کړئ دغه شانتې په دغې طریقه به تاسو استعمال کړئ. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. نو امید ده چې ویډیو تاسو خوښ شوي وي. نو که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو کانډو نیوز سبسکرایب کړئ او اوس ما له راکوئ یاسر شاه له اجازت. د الله په امان.